فکر وکړه هغه ورځ را رسېدلې چې د مرګ په بستر پروت یې. لاسونه دې له حرکت لوېدلي او ساه په سختۍ سره اخلي. نور د هېڅ هم له لاسه نه راځي. نه کولی شي زنګ وهې، نه کولی شي سفر وکړې، نه کولی شي له یو بل انسان سره مرسته وکړي. هلته فقط یو څه در سره پاته کیږي: پښیماني. په یاد مو دي چې غوښتل مو استعفا ورکړي، اما ویل مو خیر ده ودرېږه، حالت لږ بهتر شي. په یاد مو دي د هغه ځای تصویر چې مو په انټرنیټ کې لیدلی و. غوښتل مو لاړ شي په سفر، مګر ویل مو اوس یې وخت نه ده. په یاد مو دي چې هغه ملګري پسې د زړه له تله خفه شوي وي. غوښتل مو زنګ ورته ووهئ چې در پسې خفه شوی یم، اما غرور مو اجازه در نه کړه. په یاد مو دي هغه پیسې چې مو ټولې کړې وې چې په هغه څه یې مصرف کړئ چې روح مو خوشحاله شي، اما هیڅکله مو مصرف نه کړي، ځکه ډارېدئ نه چې یو ورځې اړتیا شي. په یاد مو دي چې یو ورځ ډېره ښکلې هوا وه چې قدم ووهئ، اما ویل مو ډېر ستړی یم، سبا به لاړ شم. مګر سبا شتون نه درلود، اما ډېر داسې څیزونه نور هم تیر شول. د هغې مینې پښیماني چې هېڅکله مو په ژبه را نه وړه، اما وروسته چې مو کتل ډېر ناوخته و. د هغه وخت او انرژي پښیماني چې د هغه چا په خدمت کې مو ایښې وه چې د یوې دقیقې ارزښت یې هم نه درلود. د هغې مسکا او خندا پښیماني چې کړې مو وې تر څو نور خوشحاله شي. هغه د خوښې کتاب چې مو ونه لوست، هغه د خوښې غذا چې څک مو ونه کړه، او هغه د خپلې خوښې صنف چې نوملیکنه وکړئ مګر ومو نه کړه، او هغه د یوې خاصې ښکلې خاطرې تصویر چې مو وانخیست. دا ټول په زړه یو لوی بار جوړیږي. مګر یو ښه خبر، ته تر اوسه ژوندی، تر اوسه ساه اخلي، تر اوسه وخت لري. فکر وکړه همدا نن مو استعفا ورکړه، حتی که ټول درته ووایي ته لیونی یې. فکر وکړه همدا نن مو پریکړه وکړه پرته له هیڅ بهانې هغه ځای ته لاړ شئ چې تل مو هیله لرله. فکر وکړه له هغه چا سره چې زړه مو پسې خفه شوی و ورته ولیکئ درپسې خفه شوی یم. فکر وکړه له سپما مو ګټه اخیستې ده، د هغه څه لپاره چې زړه مو غوښتل، نه د سختې ورځې لپاره. فکر وکړه هغه کتاب چې مو له ځانه لرې کړی و بیرته مو راواخیست او ومو وایو. او فکر وکړه په ځای د دې ټولو اندېښنو یو وار د زړه له تله وخانده. ژوند همدا لحظې دي. کله چې آخري ورځ راورسېده، کولی شي په مسکا مو سترګې پټې کړئ او ووایاست ما ژوند وکړ. نه دا چې فقط ژوندی وم.